یو قرآن شریف چې و ته درې ورځې تمام مخلص کړ دا سامان بی دا سر شوړه په دایر کې بلګدا دا د پوی خطا تر ورې څو ورځې وکړې وشایو ته چې میګي نویني نه د میکسر سره معمولیت فونسي ځکه چې خو نه ویني سړای دی نه چې تو سره زیر ظلم کی و بینسي درته ته چې خدای تاسو بلودي چې ډیر شمه خو نه ویني. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ کې څه یوه عجبه پیښه شوې چې تر اوسه پورې په ټول ژوند کې داسې څه نه ما لیدلي وو نه مې اورېدلي وو. د همدغې سیمې له خلکو نه یې اورو چې دلته څه پیښه شوي، او که دغه ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ تاسې به هم حق حیران شئ. راځئ دغه ویډیو موږ سره وګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسې به تو کور وینې په داسې حالات دی دغه کور دی دا کټې پیریونه وسوې شمسیه مو ته کړې کټې وسوې چې څه سامان و مکمل وسوې یو قرآن شریف چې و ته درې ورځې تمام مخلص کړنه راشه چې وي ختم شو نه بخارۍ کې وي نه څه کې وي داړه په کلپ و نه نه لري ولګ د پیریونه ير په سوچو دا سامان بي دا سر شوړه په دایر کې بلګدا دا د پوی خطا. الله اکبر. دا اور څه ټایم لګیدل شپه او کوريز وا ورځ په لاس نیمه بجوي ورځ لاس نیمه بجوي دا کلول روغل یره مړ کړ کني دا نره کې ټا وډسوي یوانه پته کړه. الله اکبر. کله چې تاسو د حالات نه فوش مخکې چې کېدل دینه مخکې چې کېدل دنه مخته به کمر بیر شړل شپکټا ته بننه سي پکټا کې بننه کډر ته وښتل د زینه بیا کړل وښتي بیا کله به په سریو والی په دبای چرنالر شیکر نه وځي یمه ګو ته خپل کېرم دی که شریعت کې روزه که کریارو کو یارو شي بیا قدر وینونکو زما د لپاره ډېره حیرانوونکې خبره ده، خو زموږ تر شا ګڼ کلیوال هم ناست دي، هغوی نه هم دغه خبره اورو. دوی چې کله راتلل دغه اور یې مړ کړی دی ټول دلته راغواړو انشاءالله هغوی نه هم دغه خبره اورو. وینونکو که تاسې دغه شیان وګورئ ټول سوځېدلي دي، همدغسې که دغه یې وګورئ ما چې مخکې یادونه وکړه زموږ تر شا ګڼ کلیوال ناست دي، هغه ټول کلیوال د دوی نه هم خبرې انشاءالله اورو. دغه سامان دی چې ټول سوی ده. موږ دغه ویډیو په دې خاطر باندې کوو چې زموږ دغه ورور بیچاره ده، غریب ده، کور چې کوم توکي سوځېدلي دي د دې وس دی نه لري چې دا ځان ته بیرته واخلي. تاسې باندې د موږ دغه غږ ده، راځئ دغه ورور سره همکاري وکړو، د سره مرسته وکړو. نور د دغې پیښې په اړه موږ هم حق حیران یو چې دا څه ډول پیښه شوي، موږ هېڅ معلومات نه لرو، خو دغه د سیمې د خلکو د دغو کلیوالو دغه خبره ده چې موږ ته یې وکړله. دغه پیښه خو ته هم لیدلې ده. دغه پیښه خو دغه شمیک په خبرې مخته دی وایي چې غنم یې نه پټ کړل، جوړې نه یې وړل، جیب نه مې روپۍ پټوي، بیا یې وړیکه ماشوم یې دی ته بسکټ پې وکړل ته دې نه ته بې وړل، بیا چا منله نه چې دروغ یې بسکټ پې ولته کېښول چې په کیر کې چې کېږدم بیا دیر نوري د پیرون یې نوري هېڅ نه بي بسکټ یې ماشوم ته وړ دلته یې په مصرفوه بیا بلو ته وړ ډېرې ورځې بیا وایي چې واسکټ نه روپۍ نه ورکړي 1500 نه ورکړي شي، بیا وایي چې دوه درې تروړې جوړه نه وړي دوه درې تروړې غنم نه یې وړم دلته موږ لږ ثابته شوه چې دا کیسه په رښتیا ده. دا چې کوم بکاټ سیاره ته شولا و جرجرای په وخت یې جوړې موږ چې دا چې سبسورنه نه بتی خو بیا راغی راډولې و ببر یې نه را په ساګلا کې شو نیمه تروړه بیا وړې و نیمه په پټه و یا به چې په سپاکه شو بیا د نیمه بیا ورکه شو. څه ورځې وکړې وشایو ته چې میګي نویني نه د میکسر سره معمولیت فونسي ځکه چې خو نه ویني سړای دی نه چې تو سره زیر ظلم کی و بینسي درته ته چې خدای تاسو بلودي چې ډیر شمه خو نه ویني بیا غوړي دلته غوړي اوي مو ته زنګ وي بیا مدته زنګ وي د سرکټ کې وو وای ان شاء الله الحمدلله مسلمان یې مو چې خو مسلمان بیا شریعت تر څو وکړي قسم واسما کته سم واسه وای چې تمره بلې سره مې شریعت کې مو چې خو بیا خو کړ د غرو کوي کړیا. قدم لیدونکو دا د همدغې سیمې خلک د تڼۍ ولسوالۍ د رګي سره په 1 کیلومتر کې پرته ده دغه سیمه. د دوی خبره وي چې تاسې واورېدلې او ما هم په ژوند کې نه داسې څه لیدلي وو نه مې اورېدلي وو، خو اوس دغې سیمو خلکو د خبرې چې زه اورم او د دوی دغه حالات چې زه ګورم او زه خپل هم حق حیران یم دوی ته چې دا څه یوه عجبه پیښه شوې ده. خو دغه ټول کلیوال دې باندې شهیدي ورکوي چې دغه پیښه شوي اور وو موږ مړ کړلو او دغه سړی چې دا بیچاره ده اوس دا په کور کې څه نه لري. د موږ اصل مقصد همدغه ده چې دا سړی بیچاره ده، دا پیښه که هر ډول شوي وي خدای خفیږي موږ نه پوهېږو. د دوی دغه غوښتنه وه چې راشه د دغه بیچاره اواز تر خلکو ورسوه. دا په کور کې هیڅ هم نه لري، خپله د لاس مزدوري کوي، بچیان یې واړه دي. راځئ چې ورسره همکاري وکړو په دې یخ ژمي کې. د دوی کالي ټول سوي دي، د دوی هیڅ شی نشته. دغه وګوره شمسیه وګوره ټول شیان یې له منځه تللي دي، په کور کې څه نه لري. دا بیچاره اوس بل ځای کې ژوند کوي،
یو بل څوک سره همکاري کوي چې د بچیانو ته دلته یو څه ډوډۍ شیان تیاروي بس د هغې باندې وخت تېرېږي یخ ژمی راځئ چې ورسره همکاري وکړو نور دغه چارې به پاک رب ته پرېږدو هغه دې کارو باندې ښه پوهېږي تر بلې خوا روانې ښې چارې ښه وخت درته غواړم ګران وطن افغانستان ایوب کیا و مسوال پاکیا رب ذوالجلال ایوب کیا و مسوال پاکیا رب ذوالجلال درد دل افغانان مکڑے بیا چیر گریوان درد دل افغانان مکڑے بیا چیر گریوان خدای دے